الله الرحمن الرحیم راځو نن چې کوم HTML کې ده هغه موږ سره HTML فارم ده چې موږ څنګه کولی شو په HTML کې فارم کریټ کړو فارم څخه استفاده والو فارم چې کوم دی تاسو کولی شئ فیسبوک ته پریکټس لپاره لاړ شئ وګورئ چې کله تاسو ساین ان کیږئ فیسبوک ته نو تاسو نه څه غواړي یو فارم غواړي مطلب دا دی چې هغه فارم به تاسو ډکوئ هغه نه وروسته بیا تاسو کولی شئ څه وکړئ هغه فیسبوک ته لاګین شي نو جاواسکریپټ کې HTML کې چې کوم فارم ده هغه چې کیږي د فارم په ترو تاسو کولی شئ هغه څه کوي کریټ کړئ او جوړ کړئ استفاده ځینې غواړئ نو زه به راشم عملا کوډ ایډیټر ته به راشم د فارم لیکلو لپاره به تاسو داسې وکړئ چې فارم به سټارټ کړئ او فارم چې کله ولیکو او فارم په فارم به ولیکئ صحیح ده چې کله فارم ولیکو او فارم بیرته بند کړئ فارم کې دننه موږ سره انپټ ده د انپټ په نامه تاسو به انپټ ولیکئ او انپټ بیرته به بند کړئ صحیح ده نو چې کله انپټ هم بند کړله او انپټ بند کولو نه وروسته زه خپل صفحه ریفرش کوم نو ګورئ موږ سره زه به داسې راشم خپل صفحه به ریفرش کوم نو ګورئ موږ سره یو بکس راغی ځکه موږ انپټ ولیکو نو موږ سره یو تش بکس راغی په دې بکس کې زه وایم څه وکړه څه لیکلو شي نو دې لپاره موږ هغه خپل هغه ټریبیوټ ښیو چې مطلب څه موږ په دې کې ولیکو نو موږ ټیب لیکو او ټیب لیکلو وروسته لیکو چې موږ سره په دې کې باید ټیکسټ ولیکل شي تاسو وګورئ چې کله صفحه خپل ریفرش کوم نو موږ سره به خط دې کې ټیکسټ لیکل کېږي صحیح ده بل چې کوم موږ سره ده نو زه به داسې وکړم چې دا به یو پاراګراف کې واچوم نو زه به دلته پاراګراف زه به داسې وکړم چې دا به مکمل دلته به راشم پاراګراف سټارټ به کوم پی راوالم پی بیرته بند کوم صحیح ده دا به ورکې دې کې دننه به واچو بس خلاص کنټرول ایکس لومړی به راسم ولیکم چې یوزر نیم او دا مې ورته پیسټ کړله نو که چې کله کنټرول ایس کوم نو تاسو سره په دې ډیزاین کې تاسو سره راغی مطلب په دې کې تاسو خپل نوم لیکلی شي بل چې کوم موږ سره ده همدغسې پاراګراف کې اخلو او پاراګراف بیرته ورباندې باندې ولیکو چې پاسورډ نو زه به پاسورډ ولیکم او پاسورډ لیکلو نه وروسته موږ سره انپټ سټارټ او انپټ به بیرته بند کړو او انپټ کې دننه موږ لیکو چې ټیپ او ټیپ موږ سره سی په دې کې موږ وایو چې پاسورډ ولیکو شو نو لیکو چې پاسورډ نو چې کله تاسو د دې ټیپ چې پاسورډ کوئ نو تاسو به پاسپورټ په بدې شکل لیکي مطلب دا به ټکس غوندې نه شو کي مطلب ډاټ ډاټ به تاسو سره راځي پاسپورټ په شکل به تاسو سره سکي شو کی بل چې کوم موږ سره بل یو دی هغه موږ سره چې کوم ده زه به راشم وګورم چې موږ سره بل کوم سره فایل دی نو زه به فایل پی راوالم پی به یې دا بند کړم او پی کې ورته هم څه وکړه موږ سره انپټ راواله زه به لیکم چې انپټ سټارټ او انپټ کې څه وکړه انپټ کې دننه موږ سره ټیپ چې دی هغه موږ سره ټیپ کې فایل کا نو مطلب دا چې کله تاسو فایل یا مطلب یو ایمیج اپلوډ کوئ یو سی وي اپلوډ کړئ تاسو په دې ترو کولی شئ ګورئ موږ سره فایل راغی تاسو چوز فایل وښایئ تاسو دې ځینې کولی شئ خپل ایمیج خپل پکچر څه وکړئ اپلوډ کړئ یا بل چاته ولیږئ بل موږ سره چې کوم دی هغه موږ سره پاراګراف کې زه به پی راوالم او بلته څه وکړم زه یم څه وکړه انپټ سټارټ او انپټ بیرته کلوز او دې کې ټیپ او ټیپ کې دننه موږ سره څه وکړه فرض مثال موږ سره بل چې کوم دی چیک باکس دی نو لیکم چې چیک باکس نو چې کله چیک باکس ولیکم کنټرول ایس خپل صفحه ریفرش وګورئ موږ سره چیک باکس راغی تاسو مکمل بیا تاسو کولی شئ وروسته بیا بحث کوو چې دا کوم ځایونو کې موږ استعمالولی شو بل موږ سره ریډ بټن ده نو چې کله پاراګراف راوالم پاراګراف بیرته بند کړم او دې کې دننه انپټ راوالم او انپټ کې زموږ ټیپ چې کوم ده ټیپ به ولیکو ټیپ کې موږ سره څه ده لیکم چې ریډیو بټن دا موږ سره ریډیو شو نو د چیک باکس او ریډیو بټن ترمنځ څه فرق ده تاسو کولی شئ ریډیو بټن په یو وخت کې یو دانه چې څوک یې چیک آن کړي په چیک باکس بیا تاسو کولی شئ ملټیپل څه کوئ چیک آن کړئ زه به راشم بل ریډیو بټن به هم راوالم نو لیکم چې پاراګراف او پاراګراف کې دننه لیکم چې سټارټ انپټ او بیرته کلوز او دې کې ټیب لیکم او ټیب کې څه وکړه موږ سره ریډیو نو چې کله خپل صفحه کنټرول ایس ریفرش کړو نو موږ سره ګورئ موږ سره په یو وخت کې نه کېږي ولې نه کېږي ځکه موږ دې ته نیم نه دی ورکړی زه لیکم چې نیم دا بالاخره وایو صحیح ده لیکم چې ایج او پاسني کې نیم راځم او نیم کې لیکم چې موږ سره څه د دې نیم چې کوم ده فرض مثال د دې خپله نیم شي صفحه خپل کنټرول ایس ګورئ اوس په دې وخت کې په دې کې په یو وخت کې تاسو یو دانه چیک به کولی شئ موږ سره دا هم ایج زه به راشم دې کې به هم ایج ولیکو نو دا بیا وروسته تاسو ډسکس کوئ صحیح ده دا خو ستاسو ټاپک نه ده نو زه به خپل صفحه ریفرش کړم که دا چیک کړو تاسو په یو وخت کې یو دانه چیک آن کولی شئ صحیح ده بل چې کوم موږ سره هغه دی موږ سره پاراګراف کې یو پاراګراف کې موږ سره
زه به پاراګراف سټارټ کوم، پاراګراف بیرته کلوز او انپوټ سټارټ او انپوټ بیرته بند. صحیح ده. دننه به ټایپ کې ولیکو او ټایپ کې به مونږ څه لیکو. فار مثال مونږ سره ډیټ پکار ده. تاسو به لنډ شان د ډیټ ولیکئ او چې کله ډیټ هم ولیکو صفحه ریفرش ګورئ مونږ سره ډیټ راغی. دې ځای نه تاسو کولی شئ خپل تاریخ سیټ کړئ. بل دې ځای کې تاسو کولی شئ پاراګراف او پاراګراف کې مونږ سره چې کوم بل هغه ده مونږ سره به راشو. مونږ سره پاراګراف سټارټ او پاراګراف بیرته کلوز او دننه لیکو چې انپوټ او انپوټ نه وروسته لیکو چې بیرته انپوټ بند. دننه ټیپ ته راځو او ټیپ کې لیکو چې ټیپ زمونږ پکار دی نو لیکو چې ټیپ او ټیپ کې دننه مونږ به لیکو بل مونږ سره ټایم پکار دی. چې کله ټایم تاسو ولیکئ کنټرول اس او خپل صفحه ریفرش کړئ نو ګوره به تاسو سره ټایم راځي. بل چې کوم مونږ سره ایمیل ده نو چې کله ایمیل پاراګراف راوالو او ولیکو چې ایمیل ولیکو چې دلته ټیکسټ په شکل مونږ سره هم شو شي چې مونږ ښه پوه شو. او بیا راځو انپوټ سټارټ او انپوټ کلوز او راځم څه کوم ټیپ د دې اخلم څه د دې مونږ ټیپ اخلو ایمیل. نو لنډ شان د ایمیل ولیکئ کنټرول اس صفحه خپل ریفرش نو ګورئ مونږ سره دلته ایمیل لیکل کیږي. صحیح ده. بیا مونږ سره بټن ده چې کله په بټن کلیک کوو مونږ سره ټول فارم چې کوم دی لاړ شي یا سبمیټ شي. نو زه به راشم ولیکم چې انپوټ او انپوټ کې څه وکړو انپوټ بیرته بند او دننه ټیپ څه وکړو ټیپ به والو څه پر مثال سبمیټ. نو چې کله لیکو سبمیټ نو چې کله په دې بټن باندې کلیک وشي نو تاسو وګورئ چې مونږ سره سبمیټ بټن راغلی. نو چې کله په دې کلیک کوم ما سره څه کېږي ما سره بټن ټول شیان ما سره سبمیټ کېږي. چې کله نیم دې کې ولیکئ او دې کې هم پاسورډ ولیکئ نو ګوره تا سره څه کېږي سبمیټ وښیي تا سره څه کېږي تا سره سبمیټ کېږي یا دا پاسورډ چې کوم دی ټول به هغه ته ځي. دا د سبمیټ خبره. چې کله هم دلته راشو یو څه ولیکو او چې کله سبمیټ کوو مونږ ته وایي څه وایي مونږ ته وایي چې دلته مونږ سره ډاټ رایټ علامه نشته. نو ډاټ رایټ علامه چې کله واچوې بیا تا سره څه کېږي فارم به سبمیټ کېږي. او چې کله په دې کلیک کوې ما ته چې مکمل څه وکړه مکمل ایمیل مکمل ترتیب کې ولیکه. بل لاس کې مونږ سره چې کوم دی هغه مونږ سره انپوټ کې نو زه به انپوټ سټارټ کوم او انپوټ کې دننه وبه لیکم څه ریسیټ. نو ټیپ کې لیکم او ټیپ کې لیکم چې ریسیټ لیکم چې ریسیټ معنا ټول ترتیب کې کول یعنی ټول سر نه فارم ډکول لیکل چې راشم دلته دا ولیکم دلته پاسپورټ خپل ولیکم او دلته یو فایل هم انتخاب کړم مطلب ملټیپل ما څه وکړم ټول بیرته ترتیب کول غواړم ته به ریسیټ باندې کلیک وکړم موږ سره ټول پاک شو. نو دا هغه بیسیک اټریبیوټس د فارم چې موږ وکړله داسې موږ سره ډېر نور هم شته. نو دا هغه امپورټنس دي چې ما تاسو ته ټول کړل او ما تاسو ته په دې کلاس کې شو کړل. نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. تر بیا هم خدای سپارم د خدای په امان.